او د ضلع کوهاټ خلق دی خدای پاک همیشه آباد لري. زما تقریرونه ډېر په شوق اورېدلي او زه خپل ځاني تھرو آؤٹ د پاکستانیانو نه مایوس زما دې ملک کې دا امید نشته چې دا قوم به په دې ملک کې رښتیا اسلامي نظام راوړي. دا امید دې نشته ځکه چې په 42 کال کې دا قوم او د دې قوم د اسمبلو ممبران چپ شاله کړه او شیخا مې شریک دا قوم او د دې قوم د اسمبلو ممبران هر ځله چې اسمبلی شروع شي نو په یو بل باندې چقړې تپي د ملک د ترقۍ د ملک د فلاح او د بهبود اسباب دوی تصور کړي دي خرسکه شي د نیم نه زیات وخت فوج تیر کړی دی او چې دوی پکې راشي پکې دغه غویمه شروع شي. که صوبایي اسمبلی دا ملک ټول د وزیرانو د ایڈوائزرانو ډک که قومي اسمبلی دا هغه کې دا ممبران غریبان با څه باس په اسلام باندې کوي. کلی تراغله ما یو بوډا سړی دی زمونږ خپل دی هغه چرته نوسي ټي وي را لېږلی چې ټي وي را لېږلی ده نو ما ته په دې افریدایي ژبه کې وایي چې ویر کې ته هم په دغه ویر کې پسې ډېر باد یې نو ما ورته وایي چې کومه ویر کې چې څه دا د ملک مشره چې ده ترم بار خیلو اپیه ما ورته له چاو کړ چې خلو چې بیا دې ګڼ واورم چې پتیږي دې په سارو ول ما چې ولی چې دا ټلویزیون نه دی چې په دغ کې وګورم سره شونډه و ناره غوړه خلا چې الله ستره دې مې دا زړه داسې خوشحال نو تاسو ما ته ووایئ چې دا ممبران پیغمبران خو نه دي کړي چې د ګناه نه معصوم دي کدي پیغمبران خو نه دي. یو پیغمبر دی چې د هغه متعلق تصور هم نشي کېدی چې د خیال د ګناه پیدا شي د هغې نه لاندې خو هېڅ سړی معصوم نه دی. نو ته ما ته ووایه چې دا شی په اسمبلی کې ناست دي دوی به د ملک په تقدیر باندې باس وکړي شي او د ملک د تقدیر فیصلې به وکړي شي د ملک د پاره و اجازونو جوړولو باندې به باس وکړي شي بحري بیړه باندې به باس وکړي شي چرته یو مچ یا میخ جوړولو پالیسی به جوړه کړي شي ځکه چې دوی به په دغه تماشا دا چا کړی دي 75% د قوم پیپل پارټي ته ووټ ورکړي 75% کم ځکه چې نه دی ورکړي قوم کم ممبر چې مسترد او د دوی سړیو دوی بوتلو او په مرکز کې وزیرو لګولو ستاسو کوټه کنه
قوم مسترد او دوی په مرکز کې وزیر واغستو، هغه بین الاقوامی شخصیت ته نن د بیرونی دنیا او د دوی منځ کې خبرې اترې هغه کم سړی چې قوم مسترد کړي. تاسو خیال راغی؟ نو زما عزیزانو عرض مې داو چې دا ملک د پیغمبر خیره ورته متوجه شوی ده. لن یفلح قوم، هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري چې کوم قوم د ملک واګې د ښځې په لاس کې ورکړي. غوږ کېدی نری غټ تکبیرونه پرېږدئ. کوم قوم چې د ملک واګې د ښځې په لاس کې ورکړي هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري. زما عزیزانو مونږ زما متعلق یو پراپیګنډا ده چې ډېرو کوټیانو ماته وویل چې د ضیاءالحق په خوب کې لیدلی اورېدلي م دي؟ چا چې اورېدلي لاس اوچت کړئ. دا خو ټولو اورېدلي ظالمان. دا پراپیګنډا ده چې د ضیاءالحق په خوب کې لیدلی دی. دا پراپیګنډا د ضیاءالحق تالي سټو کړې ده. ضیاءالحق چې کومو خلکو ته ونډه به کوله او په ونډه به د ده خوله ورټیټه کړه او بیا به ضیاءالحق لشل. دا پراپیګنډا د ضیاءالحق تالي سټو کړې. دا هغه خلکو کړې ده چې چا د ضیاءالحق تالي سټلی او چا د ضیاءالحق نه لکونه روپۍ والې. زه چې ضیاءالحق په خوب کې وګورم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناست دی او پیغمبر ما ته وایي چې د ده متعلق تاسو ویلي دي بد دي ویلي دي، زما په اومې پیړۍ د نالت شي چې زه د ټول پاکستان دوره وکم او توبه وباسم چې ما د ضیاءالحق متعلق څه ویلي غلط نه ویلي. دا به کوم که نه به کوم؟ ضیاءالحق خو اول بیړه په پاکستان کې د مولا تبا کړی ده. دا د سود د زکات پیسو سیستم چې د رئیس دی دا سیاسی رشوت مولا به پې چپ کېده به که نه به دا سیاسی رشوت او دا د اوقاف وزیران دا یې جوړ کړي دی د پاره چې ته ګرځه او چرته چې نیغ غوندې مولا ګورې خسی کوای. تاسو خیال راغی؟ اوس ته ماته ووایه چې آی زمونږ بدقسمت عمل کا. خان بادر چې چا پې د 15 وکالت نه کولو هغه هم د ټول پاکستان د مذهبي امورو وزیر دی. د 15 وکالت پې چا نه کولو هغه هم دې قوم پاس کا. اوس دا قوم راځي ما ته وایي جی بجلی دسې دا فلانه زویم چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا. رحمان بابا ډاکټر ته ورغی چې ډېر زیات ناجوړی ما. ډاکټر یې چې نبضولي د ویل تا ته د عشق بیماري ده تر هغې به جوړ نه شي چې تر څو دې د عشق نه توبه نه یې ویستي. را روان شو په تصور کې خپل محبوب ته وایي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا خبرداوی چې د حال تر دا بتر. ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا خبرداوی چې د حال تر دا بتر. ستا په عشق کې ډاکټر راته وایي چې الله دې دا مرض د دین هم زیات کا ځکه چې ته د عشق نه توبه نه وباسې. نو چې څوک کوئی بجلی نشته نو زه هم یا الله نور زیاته کې. که څوک کوئی اوړه ګران شو زه هم یا الله نور ګران کې. یو ما ته وایي تاسو به څه کوئ؟ معلومه زمونږ هر وخت کې غوا لنګئ. تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. چې تا کې مړې وشي زما غوا لنګه شي، چې تا کور وران شي زما غوا لنګه شي،
چې ستا زوی مړ شي زما غوالنګ شي، چې ستا پلار مړ شي زما غوالنګ شي، چې ستا مور مړ شي زما غوالنګ شي، نو تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. ستا بربادی زما د آبادی باعث مونږ له خدای راوړي هلته دې مړی بیا نه بخړې کی. اے په غبرګو سترګو ړوند قومه، اے بدبخته او د خدای او د رسول نه لرې او باغي قومه، په قرآن او په حدیث نظر نه لرونکې قومه، د ملا په رنګ او په شکل کې تاسو تراشی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اولیاؤں کو نہیں مانتے، جو زیارتوں کو نہیں مانتے، جو مردوں کے پیچھے فیتیاں کرنے کو نہیں مانتے. ہم اولیاؤں کو بھی مانتے ہیں، زیارتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد د ملا غوالنګې د نہیں مانتے. یو ټکی مې نن د جمعې په مونځ کې خلکو ته وویل، ما وی چې بندګي خو پرېږده، په خدای قسم چې تاسو انسانان هم نه یې. انسانان ولې دی خو وګورئ چې ستا زوی مړي تا له روټۍ خوند درکوي، خبره کوئ چې پلار دې مړي روټۍ خوند درکوي، چې لور دې مړی خوند درکوي، چې مور دې مړی خوند درکوي، چې ښځه دې مړی روټۍ خوند درکوي. ٹھیک شو. انسان ته انسان ولې وایي؟ ځکه وایي چې دی د یو بل سره مانوس وي، د یو بل علاج وي، په یو بل قربان وي، د یو بل دارو وي. ته تبې ونیوې او زه در سره کټ کې سملم، تا کره غم راغی، تا نه زیات غم زه هغه محسوس کم. انسان دې ته وایي. ستا په کور کې مړی شوی، نو ستا په کور کې چې زه دا دانوړی په خولې نه نباسم، نو زه بني آدم یم؟ دا لږ سړیتوب زده کړئ، سوچ وکړئ. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه متعلق پېښور کې زمونږ د ښار خلک وایي چې اے پیرانی پیر صاحب نو نی مانده. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دومره لویه هستی وه، دومره لویه چې په قافله کې روانو غلب ډاکه پې پرېوته په قافله. مور ورته په دې ځای پورې اشرفی ګنډلې وې چې که چېرته ضرورت پېښ شي نو دا به بیا راوباسي. غله وله راغلی ویل ماشومه تا سره خو څه نشته؟ وی جي څه ښکاره خو څه نشته، خو مور مې راته دې ځای کې څه ګنډلي. چې وی کته هغه اشرفی وی وی بچیا ویلي به دي چې نشته را سره. وی زه چې د کوره راتلم مور راته ویلي چې دروغ مه وایه. نو که ما ویلی وی چې نشته څه، نو د مور په وصیت به عمل نه وی شوی. دا دومره غوندې ماشوم د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا ایمان. نن قدم بیرته تاسو دروغجن یو که نه؟ تا او مونږ دا وایو که نه چې اوس دا چوغه مولانا فضل الرحمن راته اشارې کوي دا هغه زما والا ده چا درکړې ده. پروسه کالې یو مالدار سړي سره مې ټوکه وکړه، ٹوکا میں اکڑا ویلی کیا حالے طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے مال بس خیر خیریت ویچ اور مال تیرے پیو نو منے خواب اچ دیکھایا تے بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی ویچ پھر کیا کرا مال چوکا بنگ دایا ماں تو کو خبرہ اور سر میں اکڑا سبا میں چکت دا چوکای نوکر لور کرے وہ ہو رہا ہے پدرے میں ورد راگے ویچ وقت مال پیو تایجیا کو دا مار دا آئی نا ہینج خوش آیا کہ بڑا گرم تے بڑا تیرے تنو دعائیں دیندہ رہی وے اور کوئی تنی مانگس مالنا اور کچھ نہیں مانگس ناغ عورت میں ڈی سی دے کیوں نہیں دے مال پیو واسکٹ مانگ دا آئی تاسو خیال راگے مونگ یو قہر نہ دے چی دا ملک پہ اختے یو عذاب نہ دے چی دا ملک پہ اختے مونگ طرف نہ پہ یو قہر اختے دا حکومت طرف نہ پہ بل قہر اختے دا ملک طرف نہ پہ بل قہر اختے
الله دې امان راکړي چې دې ملک نه به جوړېږي څه، د دې انجام به څه وي، نتیجه به څه وي. په خدای قسم پرون تاسو اخبارونو کې لیدلې دي چې درا د ملیشې په لپیټ کې و که نه وه، څو پورې چې په دره کې د غلو او د ماشومانو د تختولو تعلقو زما 14 سنې ور سره اتفاق و چې غل که زما پلار املاستې ته غوس کی. پیغمبر خپل لور ته ویلیو چې بچیا ځان بچ ساته، که په قیامت کې قانون راونی وي نو زه به د خلاصولی نشم. بیا وی چې والله که بی بی فاطمه اغلا وکړم چې زه ته لاس غوس کم. زما په خبره پوهېږئ؟ اوس غل د موټر غل، د لارای غل، د ډیټسن غل، د سړي په ټولو غل، د ماشوم تختولو غل، هله ونیسئ او دا دی او پلان دی او ډینګ دی، هلته د انګریز قانون دی ساتلی دی. دا غله به سبا په دې کوواټ کې ته په ضمانت پرېږدي بیا که نه به. اوس دلته پکار څو، دلته پکار دا و چې غل دې راوستو او په سبا له دې تړک دې ځای کې لاس غوس کا. په دې کوواټ کې یو نه لاس غوسوم چې داسې بونډۍ ګرځي. که تاسو غلا ته نږدې ورغلی نو زما نه ګیره کله کوي. 99% ملک غل دی، دفتر غلی دي، حکومت غل دی، ممبران صوبایي او قومي د غویانو غوندې په منډۍ کې خرڅي. نن د پنجابي غوی پشان د ممبر قیمت ته، د پنجابي غوی قیمت لږ ډېر زیات اوچت. نن دا 25 وزیران ستا په صوبه کې ولې واغستی شو؟ ځکه چې مټیزېده. یو ښځه وه میړه ته یې وی ماله د سرو بنګړي جوړ که کنې زه مټیزېږم. مټیز پېژنئ څه ته وایي؟ بل سړي پسې تختم، بل سړي پسې تختم. ویل ماله بنګړي جوړ که کنې زه مټیزېږم. سړي ورته ویل مټیزه نه شي دغه دی لاړم بنګلو پسې. دا ممبران ولا راغلي چې زه مټیزېږم که ما نه وزیر کې، او مټیزېږم وزیر. بل ولا راغلی چې زه مټیزېږم که ما اډوایزر کې نه، وایم مټیزېږم اډوایزر. یو ولا راغی چې زما دا بوډۍ ښځه په ابي بینک کې واخله کنې زه مټیزېږم. د ابي بینک کې بوډۍ ښځه په 9000 روپۍ میاشت راشي د چوکیادګار په ظلم الافظ کې بوډۍ ښځه په 9000 روپۍ میاشت کېنولې غډېږي. څه کوي خو ناسته ده که خما ته وګورئ. پیپل ورکس پروګرام، پیپل ورکس اول په دې پروګرام دی پیپل ورکس نامه ولې ایښې ده. دا پیسې ستا د پلار دي که ستا د نیکه دي که تا د لړکانې جایګیر خرڅ کړی دی او دا پیسې دې راوړي دي چې تا په دې پیسو پیپل ورکس پروګرام نامه ایښې ده. قومي ورکس پروګرام، پاکستان ورکس پروګرام، دا نامه به دې ایښې وې. پیپل ورکس پروګرام څه معنا ده؟ بیا ممبرانو له چې پیسې ورکړي دي نو ممبران ژوندي د لوږې مړه کېږي، لګیا دي ادیرونه دیوالونه تاوي. ورته خدای دې کور د میردین جومات کا، زه د لوږې مرمه مال انا نه راکې او دا ادیرونه دیوالونه تاوي او په د پاسه بورډ لګی چې پیپل ورکس پروګرام، پیپل ورکس پروګرام. دا ستاسو ملک دی او دا ستاسو ژوند دی. عزیزانو پخپله به دې ویلي وی که نه؟ وی وفاقي وزیر بلدیات چې دی د دې فنډ نه چو د خپل پلار د قبر د پاره 84 लाख روپۍ منظور کړې. د پلار قبر به پې جوړی، لاندې به جنت ورته جوړی. اندازہ کوا. وی हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. नौ अजीजानो, जमीयत उलमा इस्लाम
د خوارو او د غریبو او د ملنګانو ډله ده. کم چې لږ ساربه آتی یا تختیدلی دي یا نږدې نه راځي، خدای دې نه راولي. عزیزانو دا د ملنګانو ډله ده. خپل ځاني مې دا ایمان دی چې په سن 70 کې مې مفتی صاحب ته لاس ورکړی او هغه لاس بیعت هم بیا د فضل الرحمن په لاس تازه کړی دی. انشاءالله سر د ده دی او سر زما دی چې تر څو پورې ژوندی وم په دغه کې به یم چې مړ ما قبر به مې ورته دعا کوي چې خدایا د جمعیت بیړه په وچې روانه لري او دا یو ډله ده چې په دې ملک کې د حق آواز کوي. پاتې شوه یو بله خبره، زه په فخر سره وایم چې تر اوسه پورې الحمدلله ما په پاکستان کې خپل ضمیر خرڅ کړی نه دی. منبرای ته ځکه نه ودرېدم، مولانا صاحب راته ویلي، خو ځکه نه ودرېدم چې د نن د مې په سبا نظر لګېدو. که نن چا ویلې چې پلاني منبر 15 لکه واغستې نو خلکو به ویلی چې بجلیګر ملا 50 لکه واغستې. ویل بیا که نه بیا بس وشو که نه دا پوهېږي دا کوواټ پوه خلک پوهېږي چې مړو پسې خیرات ډېر ضروري دی. پوه شوې؟ واورئ په هغه خدای قسم چې دا ټوله دنیا یې پیدا کړې چې په دې خپل ژوند د ځان له قبر ښه کړی نه چې د مرګ نه وروسته زه درته ښه نه کړم. تاسو پوه شئ په خبره؟ لیس للانسان الا ما سعى. انسان د پاره به همغه شی کارآمدي چې کوم ده په خپله کړي. زه چې په پیسو ختم وکم تا پسې به څه در رسي، چې جوړه والم او تا پسې درو بخم څه به در رسي، چې پولاو خورم تا پسې درو بخم څه به رسي. مونږ داسې نه یو چې ختم وکړو 3 سپارې ووایو او بیا راپاسو او نغدې پکې نه وي تشه روټۍ خدای دې د کور وران کړي انا یې برانه کړه. مونږ بیا دا خیرې درته کوو بیړه غرقو دا ختمونه ډېر مه کوئ. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې په دې ملک کې الله دې وکړي چې د مولانا فضل الرحمن په لاس کې داسې قوت راشي لکه د خمیني په لاس کې چې په ایران کې راغلی او یو 2 کروڑه پکې حلال کما نو دا 8 کروڑه به ایله د سړي زامن شي چې 2 کروڑه د مردار کړي نه والله کې د سړي زامن او به کې پیمان وي. دا خو چې پار سرک روان یو پرسېدلې لاش ځوړند دي، پار سرک چې یو پرسېدلې لاش ځوړند دي او خلک ورته ګوري ار سړی به ګبراو شي. او چې دا کار دی نه کړی د پیرنګي قانون په دې پاکستان کې وي تاسو به نه ښه ورځ ګورئ، نه بم ځان په امني، نه بم مال په امني، نه بم بچي په امني، هیڅ شی بم په امن کې نه. نو جمعیت العلماء اسلام سره به دړنه پاتې شو. ماته زمونږ صوبایي 2 ممبران دي، یو ستاسو د کوواټ دی پیر ثناء الله بنوري صاحب، یو مولانا عبدالقدوس صاحب دی. واورئ اخبارونو کې ارس پراپیګنډې مونږ پسې کېږي فلانډنګ وغیرہ وغیرہ. که د جمعیت د پالیسي نه دا دواړه ذره برم اخوا دی خوا شو، ذره بر په هغه پالیسي به چلیږي چې کوم د فضل الرحمن پالیسي وي. که ذره بر اخوا دی خوا شو او دا جبه زما په خوله کې ګرځېده نو پرې به نه دم. تاسو پوه شوئ؟ باقي ما ته اطمینان را کړی دی، زما ملګري پې مطمئن دي، مولانا پې مطمئن دی چې څه د جمعیت پالیسي وي په هغې به زم چلیږم، په هغې به دوی هم چلیږي، په هغې به ممبر هم چلیږي. نن د بلوچستان خاورې دې خدای جنت ته بوځي چې د جمعیت بولې بالا کړی دی. کړی دی که نه دی؟ نن ستا که په اسمبلی کې د ده خبرې ته خلک غوږ دي، دا د بلوچستان برکت دی، دا د صوبه سرحد برکت نه دی. تاسو خیال راغی؟ نو زمونږ دواړه ممبران دا زمونږ د پالیسي تابع وي انشاءالله العزیز. اخبار کې ګډې وډې اول زما متعلق 2 لکه خلک راله چې ستا او د مولانا فضل الرحمن منځ کې په څه اختلاف دی، دا به مو اورېدي په څه اختلاف دی. هلکه زما او د فضل الرحمن منځ کې څه اختلاف؟ ما ورته وی چې واورئ اختلاف په دې راځي چې زه ټیکټ غواړم او رای نه کې اختلاف دی، زه وزارت غواړم رای نه کې اختلاف وي،
زه ته پیسې غواړم اذان له مولا دې خدا کانم راکي اختلاف وي خیال دې راغی نو زما او د هغه منځ کې خو رشته صرف د خدای د رضا دپاره ده نو چې کومه رشته خدای دپاره هغې کې اختلاف راتلی شي پکې زما دا ایمان دی چې ټول کارونه به کېدی شي دنیا دپاره یي په خدای مې دې قسم وي چې د جمعیت ملګرتیا واحده ملګرتیا ده چې زه خدای دپاره مولانا فضل الرحمن صاحب سره کوم واخر دعوانا ان الحمد لله